د وخت امپراتور احمدشاه بابا کور. هغه له دې کور څخه د افغاني برم وزرې له هند تر سمرقنده ورسولې. د احمدشاه بابا کور چې اوس لرغونې شتمني بلل کیږي د وخت د حکومتونو د نه پاملرنې له امله زیانمنه سوې وه او بیا رغونې ته یې اړتیا لرل چې اوس یې درې پوړیزه کور په بخارایي سبک ترمیم کیږي. احمدشاه بابا 400 کاله پخوا په همدې کور کې اوسېده. اوس یې د بیا رغونې چارې نوي فصلو کې بشپړې سوي دي. د دغه کور د بیا رغونې او مرمتکارۍ چارې شاوخوا 18 میاشتې وړاندې د 15 میلیونه افغانیو په لګښت پیل سوي دي. د پروژې انجینر اریانا نیوز ته وویل د احمدشاه بابا کور چې په بخارایي سبک جوړ سوی دی د داخلي انجینرانو پر مټ یې په همهغه سبک بیا رغونه بشپړېدو ته نږدې چې د امپراتورۍ مرکز بلل کیږي پکې لسګونه تاریخي ابدې شته چې د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې له دې جملې څخه د میرویس خان نیکه مقبره، د زرغونې انا مقبره، د احمدشاه بابا مقبره او په سپین بولدک ولسوالۍ کې یوه تاریخي ابده او یو شمېر نورې تاریخي ابدې رغولې دي.